د پېښور یو داسې علاقه چې بوډ بازار ورته وایي، هلته یو ښځې سره ناروا کار شوی دی. ویډیو به هم تاسو سره شریکوم. ویډیو به تاسو وګورئ چې دوکاندار په کومه طریقه باندې یو جینۍ سره ناروا کار کوي. ویډیو به تاسو هم دلته وګورئ. موږ یې تاسو ته ښایو، مکمل ویډیو به وګورئ. خو دوستانو د دې ویډیو ته موږ ور روان یو، هغه ځای به در سره هم شریکوو. اول یو څو خبرې کول ضروري چې دغه ښځه چې کومه ده د دوکاندار ته راغلې وه، سودا یې کوله او د سودا اخیستو دپاره نن سبا اکثر خلک چې کوم دي هغوی سړي مصروفي کارونو ته ځي. نو داسې وخت دی چې خلک اکثر ښځې سوداګانو ته ورځي. نو بیا ځینې دوکانداران، ټول نه خو ځینې داسې وي چې هغوی د دغسې ښځو نه غلطه فایده اوچتوي او هغوی مجبوروي. نو دغسې ښځې سره یې هم همدغسې کار کړی دی. د 100 روپو د ارزان څیز ورکولو په خاطر یې هغه ښځه ځان سره لاندې ګودام ته بوتلې ده. خراب ناروا کار یې ورسره کړی دی او ویډیو ترې هم شوې ده. ویډیو به هم تاسو وګورئ. دوستانو په داسې حالاتو کې نو اوس څه کول پکار دي؟ اگر که زموږ ستاسو دا ټولنه یو پښتنه ټولنه ده، دې نه وړاندې هم تاسو به کتلي وي چې یو افغانۍ کومه جینۍ چې وه، 2 جینکۍ وې، هغې سره یو سړي غلط کار کړی و، یو افغاني ورسره کړی و چې بیا هغه ویډیوګانې به هم تاسو کتلې وي چې په سوشل میډیا ډېرې زیاتې وایرل شوې وي. او هغه ویډیوګانې چې کومې وې، بیا خلکو ویل چې دغه ویډیوګانو په سر باندې هغه جینکۍ او هغه سړی هم ووژل شو. نو دا هم همدغسې یو قصه ده، بلکې دا یو نه، داسې ډېر داسې واقعیات مخې ته راځي چې دغسې ښځو سره بدکاریانې، ناروا کارونه، خراب کارونه کېږي او تر اوسه پورې سړي په دې باندې نه پوهېږي چې په کار ده چې ښځې یوازې پرې نه ښودل شي چې دوکاندارانو سره ګپې شپې ولګوي، بازارونو ته لاړ شي، ځکه چې ښځه ډېر عاجز څیز دی او بیا دغسې بې لارې کېدلی شي. نو که تاسو موږ سره متفق یې، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو کتل غواړئ لاندې کمنټ راته وکړئ. ویډیو هم در سره شریکه کړم. نور تازه ترین اپډیټ دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خپل ځان او د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ.